ګرانو کتونکو السلام علیکم. زه محمد سلمان همدرد د حق غږ پښتو چینل خبري لنډیز کې ستاسو کوربه او ستاسو پام را اړوم د مهمو خبرونو لنډیز ته. د سوداګرۍ پخوانی وزیر میر محمد امین فرهنګ له وظیفوي صلاحیتونو څخه د ناسمې ګټې اخیستنې او اختلاس په تور په یو کال بند محکوم شوي. د سترې محکمې د معلوماتو له مخې نوموړي دغه راز د دولت د 844,000 امریکایي ډالرو په ورکړې هم محکوم شوی دی. پاکستان یو ځل بیا ویلي چې افغان سوله یې په ګټه ده او بین الافغاني مذاکرات د مثبت پرمختګ په حال کې دي. د پاکستاني پوځ ویان بابر افتخار ویلي د دغه خبرو پر وړاندې ځینې خنډونه شته خو د وخت په تېرېدو به ټولې ستونزې هوارې شي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریفي ویلي چې اروپا او امریکا له ایران سره پر شوي تړون عمل نه دی کړی، نو کله چې ګناه د دوی ده نو نه باید فشارونه دوام ومومي. هغه زیاته کړې که چېرته امریکا غواړي له دوی سره شوي تړون ته بیرته راوګرځي نو باید د ټرمپ له لوري پر ایران لګول شوي بندیزونه لرې کړي. او د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله د ازبکستان د بهرنیو چارو له وزیر عبدالعزیز کاملوف سره لیدلي. د یادې شورا د معلوماتو له مخې په دې لیدنه کې د سولې پر پروسې د بین الافغاني مذاکراتو پر بیا پیل او پر تلپاتې سوله د سیمه ییز هیوادونو د رول پر ارزښت خبرې اترې شوي.